رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د رمضان د روزو نه بعد اوچت یو بهترین روزي هغه د محرم د میاشتې د دې حدیث یو مطلب عالمانو د حدیث دا بیان کړی دی د رمضان فرضي روزو نه بعد مسنون او نفلی روزو کې اوچتا او لوی د ثواب روزه د لسم محرم ده د عاشوري روزه ده او دویم مطلب د محدثینو د کلام نه دا معلومي چې د محرم د میاشتې هر ورځ د دې روزه په نفلی روزو کې بهترین روزه ده سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمای کم سړی چې د محرم په میاشت کې یو روزه ونیسي الله تعالی دته د اری ورځې د روزي په بدل کې د 150 روزو ثواب ورکوي نو دین معلومیږي چې دا ټول بیاش بهتره ده خو زیات تاکید هغه د لسم محرم راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف یوړ په حدیث د مسلم کې راغلی يهوديان روزه نیولا مدینه منوره کې هغه وخت کې دی اوسېدل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې تاسو دا روزه ونی نیسئ دی به روزه نیولا او په دغه ډېر خوشاله او خې جامې به چولې او خوشحالي به ښکارا کوله حالانکه د يهودو روزه چې وا دا غي تصور سم دا دی هغه وخت کې مداو چې دا فرضي روزه د غیبه کموانو دا بدی د غم په شکل کې نیولا خیرنی جامې به وي ګنده سر ګنده مخ چا سره به خبره پکې نه کولې غم زده بناستو خود عاشوري روزه په دې کې دی خوشالي ښکارا کوله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې تاسو دا ولي کوي اغه وت عرض کو چې په دې تاریخ باندې الله تعالی موسی علیہ السلام سره ډېر لوی مهرباني فرمایلی و ډېر لوی رحم یې کړی ډېر لوی مدد یې فرمایلی موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته الله نجات ورکړو او دا غي مخامخ دا غي دشمن غر کړو فرعون په وبو کې نو دا تاریخ د دې میاشتې لسم نو موږ د دې خوشحالي د پاره د الله د دې نعمت شکر ادا کوو او په دې ورځ باندې روزه نیسو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل مونږ د موسی علیہ السلام اصل ملګری او ملګرو ته فرمایل صحابه وتا تاسو به آینده کاله د محرم روزه نیسئ يهود سره مخالفت کوي یو منی سي دو نیسئ نه هم سره یا ملګری کوي یا یو لسم ملګری کوي امام ترمذی رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای د رمضان نه بعد ک چرته تاسو روزي نیسئ د محرم په میاش کې نیسئ ځکه دا د الله تعالی د خاص رحمتونو میاش ده او بدی کې یو داسې ورځ ده چې پای کې الله د یو قوم توبه قبول کړي وا او آینده د پاره هم د یو قوم توبه په دې ورځ باندې قبول